سلامونه مو د ځاځي میدان له ښکلې ولسوالۍ څخه ومنه. پکې ونه ژړم داسې یو اختر به نه وي چې یاد دې نه کړم یو ماښام او یو سحر به نه وي چې ستا په یاد کې لپه لپه اوښکې تویې نه کړم چې یو ارمان پکې دار نه کړم مازدیګر به نه وي. مصروفیت دې څه ده؟ مصروفیت خو دلته سبزۍ دکان لرم چې مازدیګر شي حال کړو سبزي داسې وړیا ویشوم. آفرین. مازدیګر کې په څومره سودو کېږي؟ مازدیګر همدا زر یولس سوه سودو کېږي. رضا خو دې نه باره نه وي؟ نه رژینې زه بار یم. بسونه دې درځېږي؟ نه ملګرو ستاره دا یکه ساعت روغ غوټو پیڅونه غانسي و خولې خو زما د غریبۍ پوښتنه نه کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي ملګري. نرم نرم باران وریږي او په بارانه کې دا کمال وي له یاده وتې خلک بیا در یادوي نه. څه نومېږې ته؟ نه نومېږې؟ بیخي نه نومېږې؟ اورېدل داسې په شړک باران وریږي داسې. د سولې پیغام راډیو درنو اوریدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د ځاځي میدان له ښکلې ولسوالۍ څخه ومنئ. نن د روژې په 11 مازدیګر دلته راغلي یو تر څو ستاسو لپاره یوه ډېره په زړه پورې خپرونه جوړه کړو. ځاځي میدان خو ستاره هسې هم د ښایستونو د ښکلاګانو د رنګینیو د ښکلو منظرو ځای دی او بله خبره دا ده چې د دغې سیمې اوسیدونکي میړني غیرتي او بالکل د نوم خلک دي. زه ساجاد شاه ستار جان او په کمره کې آفتاب صاحب نن دلته راغلو او یوه بله په زړه پورې خپرونه ستاسې لپاره لرو. د بیا هم د ګڼو کسانو په منځ کې ولاړ یو. دا ډېر د مینې د محبت څخه ډک ځوانان دي او بله دا چې په ځاځي میدان کې ښکلې منظرې ښکلې ځایونه دکانونه د کار روزګار خلک ډېر دي. د حنیف ځاځي غوښتنه وه چې باید دلته راشو. ستاره یو همکاره شکر د الحمدلله بیخي جوړ تازه یو روغلی ځاځي میدان خو د سیالۍ ځای ده ښکله ځای ده باید موږ داسې برنامه جوړه کړو چې نړۍ ته پاته ولګي. بالکل یعنې د ځاځي میدان د مینې عکس به نړۍ ته منظرې به مې تخیو بعضو ساحو کې منظرې هم تاسې لیدلی شئ او که دې ولسوالۍ ته د نورو ولایتونو څوک نه وي راغلي کړلی شي چې دوی روشي او دا ولسوالۍ نږدې نه وکسي او ډېره ساره سبزه ډېره ښایسته او په بار بار لیدلو ارزېږي. ستاره څنګ کې د یو مشر سپین ږیری ویلوړ ده حاجي صاحب سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مننه خیر اوسئ. نوم مبارک دی؟ زمیران ژړن. ژړن؟ بله. ژړن څه معنا؟ ژړن خو په ژړو راغلي یو، په ژړو به څو. او د یو بیت داسې په زړه شوی دا لږ لږ ذهن ترسي چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندل اوس داسې مړ شه چې ته خاندې خلک ژاړي. زه خپله یو نیم شعر لیکم کله. ماشاءالله ماشاءالله. عمر دې څومره دی؟ شپږ پنځوس. شپږ پنځوس. دغه د ځاځي میدان یې؟ بله. څومره کلي به وي په ځاځي میدان ولسوالۍ کې؟ یاره داسې اندازه خو یو 200-250 به وي. او بله خبره ده غټو واړه روژه دلته څرې تېرېږي دا ځوانان چې هره ورځ راوځي د مازدیګر کې دا بازارونو ته داسې د مینې یو عکس ښیي تاسې خوشحالېږئ چې وینئ؟ والله دا ځوانان خو ګورې چې ټول دغه د مازدیګر لمانځه ته ټول د جمعې جومات ته راځي. ته به وایې چې که د اختر سهار دی یا د جمعې ورځ دی داسې چې وینې کله کله خپله زونیا در په زړه کوي که نه؟ والله یو شعر به ته څلوریزه دی داسې لکه د اسویلای کې ارزو شو ستاره که نه چې پکې ونه ژړم داسې یو اختر به نه وي چې یاد دې نه کړم یو ماښام او یو سحر به نه وي چې ستا په یاد کې لپه لپه اوښکې تویې نه کړم چې یو ارمان پکې دار نه کړم مازدیګر به نه وي. ډېره لې دا د خپلو وکئ چک چک ورته وکئ. ډېره لې یو بل څه شادي نه ورو که در سره وي ذهن کې؟ والله اوس نو دغه وخت کې څه وایه یوه خاطره به ته وایه. خاطره وایه. دا یوه ځای ته لوړو په دوبۍ کې مرګلي مو مونو عینکې کړې وي سپینې عینکې مې کړې وي ډېر کېناستو سیسه دوه وروسته مې ملګري ته ویم چې مو عینکې دې راول دي
وی چې ولاکه دلته وینم مو چې خو تو واخیستې بیرته یې څه کړې اخر کې سار یو بل اخر مې تلاشي کړل اخر وایي چې څه راکړم مړ چې سپینې چې په سترګو کې دي ناکسې چې دي یعنې سترګو کې دي نکې نورک ډېرو خلکو ستاره کسه سجاده ډېر جالب ده چې نسوار ونیسي نوره شبا ورسره زه فکر نه کوم ستاره دی به نسوار نسي یاره نسواري ده یاره نسوار به چې درې ځایه ونه نیسم په رژي کې خوند ونه کوي رزاق دې ښه ده او ښه تېرېږي بالکل داسې چې اوهو بس چې تو خواښه وې یعنې طب کې خوشحال وې نو مننه چې موږ ډېر خیر مننه ډېرې خوږې خبرې دې وکړې یو بل کس هغه غږیږو مشره تر مخته شهرڅه ته به ځین دومره ډېر مشر نه وې که نه دومره مشر نه دی لا اوس یې 1200 کاله یم څو 1200 نو مبارک دی نو مبارک صابر دلسوز دلسوز یا کہاں سے الحمدلله بالکل خلکو مې زړه سوځي او مصرفیت یې څه ده مصرفیات خدا ته سبزی دکان لرم چې مزدګار شي خلکو نه سبزی داسې وړیا وشو آفرین زه میدان کې سبزی کیږي سبزی کیږي بالکل خاصه سبزی مزدګار ہے خاو بلری خپټی لري سبزی کیږي هر رقم د سبزی زه میدان کې مشهور څه شي دی مشهور خدا غي ګورګورې بوله بیا د مرکه غونډه دی چې په میدان مونږ کې د مرکه غونډه مرکه به کې مرکه په کې مخ کې دی جرګې تلار وکنه اوس وسدالته خلک ځوانون د ستره دی پر اوتر آفرین او بل دا چې شی دلته ډېر کې کېږي مثلا په سبزی کې په میوه کې په میوه کې خندا لوچې مندتې دي مثال توتون دي ګنن دا سامان کې په سبزی کې بیا د جرجي دړنی کړه دا اوس غیر د سیزن نه مزر ده زه میدان ډېر مشهور تو کوي کنه مزر ہے مزر نه هم چې لمبا شم زبنې ولې غوښې ورور کموم بالکل دا ته په سبزی کې ډېر څه خوند ورکوي په سبزی کې به توهان یوز وو ټوګه مو کې وګم سبزی کې بدرام خوان کوي وای چې که سبزی کې شودو چای خوند نه شودو چای بیا په کې خوان کوي رجا کې فوټ شامی کې نه مزدګار کې خدای خو څویر له سکولو د رجاوا بیا نر پر او کې دا خبره مستار سره ورېځو کې خړلې دي بیګامه اوسېګا نه رجاوا نه دلسوز صاحب خوان دی وکړو یو بل کا اثر مخ تکړو اسلام کوي جوړ په خیر دا څوک دا بالکل چنغلزای دی ورته چې چنغلزای دا څه ای دا بو خیا یاره څه مصرفیت زه په حال اوس په وطن مسافر یم ډیرو کسانو داسې ستاره اختلاف راتمن به کمالات او ډاک سړای وي سب وی یاره در باندې ناسې تابې کې صاحب وي نوم دی نوم یې حفیظ الله سرخوړلی دلته کوم ځای کې اوسېږئ په سټي ون کې سټي ون داسې انګلیسي نوم یې دا سټي ون او د مازدیګر کې دلته کسانه ټولېږي ډېر ولا هم میپل ګارم ډېر اطراف نه حاضر وځي ښه ساتیر وي اوس خو لمانځو ته لوټ دی ډېر دڼی طرف چې مقصد ښه څه تېرې وخت تېرېږي ستونزه نشته امنیت دی لیدونکو سره به چی شریک یې لیدونکو سره خو رضا به وي که نه بس صحیح ده چې نه وي د زمانه نه چې رضا دی وي پو کالو له رضا ونیسه دوستانو زاسې میدان ولسوالي ده او دغه بازار کې میدان بازار نومېږي دغه میدان بازار ده غلط شوی خو نه د مازدیګر لمنځونه وشول خو اسمان وریځه ستاره سم باراني خیر باران د جوړ دلچ شپه لګه چې روغله نه دلاته یو نه خیر روډونه په خدي پلونه شته اوس خو مخ ته وخت نه ده او سوس کې غرض باید موږ د برنامه لګه تیزه په مخ بالکل تخته بعد کې وي لګه تختی وکړه دا غاڼه غون هر وخت مراوي کنه هر وخت وي د جمعه تک سون څومره بچی ته په نظر مله مکمل بزو شي په ځته شتو ګروزي ما ټوله سي انزل شپوړه زره ها پندره شپوړه زره بیان وی یاره د 200 ریاضي لګه چې تیز یاله یاره 300 نفر بووي نه ډیرو 300 نه بیره مور وي انزل ساو نم ډیرو دلته د چشو د قانون ډیر موجود دي دلته بس د سوزایو میوه غلای دا دکانونه ډیر دي رختو دکانونه دي ته نوم چا یو محمد خان زاسې میدان کې څرې تیریږي تو سره شان بس خاطرې کې خسور وي کې ساتو کې دیر وي دغه سوري زورم یا چې لیاره وګدال یار خې کدال یار خې یاره دا ول یاره بخې دی موټر سي الله ستاره لګه لوړ دی دال یار وګای لیار مریض او دا څوک دا
هر سهار مونږ ته یې چې روښانه هر سهار روښانه ملګری څه نومېږي ته زه بجیکس کرواټه د ځاځي میدان ولسوالۍ د مغل خیلو بار کې اوسېدونکی څه شی بجیکس کرواټه بوجیکس کرواټه هغه یا بجیک داسې دي د ګریوان سره شلول ولا دا وړکو نیوه شلوله وایي چې ډېر شه ته مې اوس یې نیوه دا دې شلوله توان وکړه دا ماره کاکي نه مې د توان کړی ملک صاحب چې ګریوان دې وشلېدلو دا توان شو توان ځکه نه دی چې تو ته رسېدلی یم توانونه دی بس ښه رضا دې څه ولا خل ایمو زړه ده چې د ځاځي میدان یو ښکلی تصویر وړاندې کړو بالکل یا وړاندې ځوانانو سره وغږېږو مشرانو سره وغږېږو دوکاندارانو سره وغږېږو داسې نه چې موږ دا خپرونه بیا په داسې پوتې شي الحمدلله مصروفیت یې څه شی ده کو مټک والا ډېر ظالب غږېږي ته خو خپل نوم دې څه ده خپل نوم خپل نام عبدالعزیز خان عبدالعزیز خانه څومره پیسې جوړوي په مټکو لګول یاره 900 شپږ سوه داسې جوړوي یو ورځې یو ورځ یا افغانۍ افغانۍ دا خو ډېرې پیسې جوړوي ولا اوس ته یوه میاشت 15 ورځې کېږي چې دا کور مو شروع کړی دی لیدونکو سره به څه ووایې لیدونکو ته به څه وایې لیدونکو ته به دا وایم چې بس زونونه د مصروفیت کې ډېر کوي ورځاندې زونو سره د فکر وکړي ماس مننه الحمدلله مرڅا په خیر لوړ شئ څه خدمات مې موږ سره دوستانو د دې سیمې دوستانو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځوانان میناناک دي له مینې ډک دي بله دا چې ډېرو ته یې شعرونه بیتونه ټپې هم یادوي خو تاسې لږه لیار وکړئ چې زه د دې سره به وغږېږو داسې کې ستاره لکه چې یو څوک و دا غځې کې شته نفر شته تاسې لږ څنګه ده سره لږ همکاري وکړه ای ماشومانو لږه لیار وکړئ لږه دوستانو بس راورسېدو یو مشر ستاره لکه چې کبابونو ته کبابو ته رغلو پکوړې کبابونه والا بیخي ډېر خوند کوي ډېر مزېدور بي ده مشره سلام وعلیکم سلام ته کور راکړه مو سره خبرې بس الحمدلله کور چلو دی الحمدلله مخ ښه صحیح کور روان دی نوم دې چی ده نوم نور محمد څه دی کاروبار دی بروبر الحمدلله ډېر ښه دی کبابونه پخوئ پکوړې کبابونه پکوړې چکنې دا پخوو ډېر شای کومه وځي کومه سودو ډېره کېږي دا که کاغه کباب ډېر وځي کباب څه شی وې سره ګډه کوئ غوښه ورسره ګډوي ډېر څومره څومره دانې خوندور ده خوندور ته په څکلو دی ستاره وځئ چې واتې کاتې نه و یاره واتې کاڅه کم ګناه تو ګناه کې څه یې کې څنګه یې ته خپل څنګه وسګر نو ته چې په څکلو دلته به څومره په څکلو ورځ راغنه او مزګار کې به څومره سودو کېږي مزګار انده زری ولس سودو کېږي بس وکنه یعنی خپل کاروبار نه دی وړي کې کاروبار نه راځي کاروبار خبر الله تعالی ډیر څومره نفر د سره مصروف دي دا دوه نفر مصروف دا د څه کېږي دا مې زوای آفرین دلته کومې سیمې دا د سټیور سیمې سټیون ته ویلې سټیون نه یا امام پوهېږې پوه ویلې وي ته سټیون سټیور دا مخکې غوټې سړکې وي ځنګال و چې دغه د سټیور لیدونکو ته به څه وایې چې دا ډېر خلک دی وپېژنې په خاریز کې وي په سفر وي په دوبۍ سعودي څه ورته وایي نوره څه شی د زړه کې ګرځي نور مې چې زړه کې نشته باز دی ملګری ته څه نومېږي زه دې پېژنم چې لیدونکي دې وپېژنې نوم یې ولې ګل وقار دی وقار څه دی دا رژیم مازدیګری بیخي ښه دی والا د زمیدون تېرېږي بیخي ښایسته تېرېږي زه زمیدون ته د نورو سیمو نه خلک ارسي که نه دا باک د دڼوي دغه د منطقې څخه خو نور مغه نه نرسي دومره لرې ځای نه او ته د خپرونې پوره ولای کنه چې د زمیدون خپرونه جوړه کم څو مسافر یې وکسي او ته خو به سفر نه وې کړی نه مې کړی سفر او بل دا ته وایه چې لرو ساحونه څوک نه رسي نه نرسي ځکه چې مخکې به والیبال یا د کرکټ نور ګربزونه تڼیونه دغه خلک ارسي صبري خو هر وخت دلته وي بکرخیل دا کیرواله که نه او ته خپله کوم ځای زه خپل انداز زمیدون ولسوالۍ یم زه زمیدون یې رضا خو دې نه باره نه وي نه رژینې زه بار یم نوم دی نوم دی نوم مې نعمت الله نعمت الله د موټرو رنګونه لکه چې ډېر شول دا رش جوړ شو والا هر وخت جوړېږي که موږ جوړ کړی دا کله چې دغه مازدیګر جامه رڼګه شي هر وخت داسې رش وي بیروبار وي ګاڼه بیروبار وي زیات خلک جومات نه روز وشه د لیاره بند شي مننه ژوندی اوسې خیر وي ته وایه په خیرو کې یو ټپه یو بیت چاته ولې کمرې ته وایي څه تو وایم که دې ته ته وایه ته مخ وروړه وه ډېرې مخ وروړه وه نه رژا دی زه خو یم چې پرېږدي ما بیکنن
بس زړه دې چې نشي ما بکو که نه بیا سرعت وکړه بیا سرعت وایا نه خیر دی بیا به خلک یې چې که پتیخا دی پتیخي ته لوټ دی صحیح شو مننه صحیح شو نو وکار چې دی دوستانو موږ سره همکاري هم وکړه دلته او ځینې کسان دی په خپله راته ښایي زه فکر کوم چې داسې لاړ شو که داسې لاړ شو خو صحیح کوز مارکیټ ته راځئ د خیره سره مننه ستاره دا چی دی دا پاپړ دی ماشومانو شان ای ماشومانو ټیلې ویلې وایې تاسې نه شوخی ما که ته څه نومیږې ته څه نومیږې ته رشه خو مشره ته څه نومیږې آصف آصف په پاپړ خرڅوې چکني هم خرڅوې که نه چکني دي څومره داسې کملي چکني دي ته خو یې په وکسه ملګرو نه ته وکسه په چی شوی سره ګډه کوي ډېر شیان دي هغه کې یو ارزګه که د څمڅا کې نشم کولی نشي کړای لسونه دې درځېږي نه ملګرو ستاره دا کا ساعت روغه غوټو پیڅونه غانسي او خله چې ورچوي ډېر شیان ورته نمونه یو خلا دنیا جرغه وګه مرچ ډېر شه صحیح مننه اثر په کېږده بیرته کیدای شي دې ته هم ډېرو زړه شوی وي ستاره دا وطني پاپړ دی یاره تلا دا اوس مزدګار کې خورنې وړي وا بجای ته نو ستاره د ملګرو ډیره زیاته غوښتنه وه چې باید راشو ځاځي میدان ولسوالۍ کې یوه خپرونه جوړه کړو او په دغه بازارګوټي کې مو هم نو خپرونه روانه کړې ده هر څه چې مخې ته راځي هغه غږوو زما برنامې زما خپرونې طبیعي شکل لري داسې نه کوم چې په لرې ځای کې یو کس را پیدا کا ورته وایي چې ته دلته راشه نه هر څوک چې مخې ته راځي که ماشوم وي که ځوان وي که همزولی وي که مشر وي که کشر وي که دکاندار وي که وړوکی کاروباري وي ټولو سره غږېږي نو دا ځوانان دا مشران هم ډېر له مینې ډک دي موږ نشو کوی سجادت موږ داسې کوي مشتریون وکیسو موږ ته خور غریب را ټول یو رقم بالکل بشکه نو وکار ویلی چې دلته کوم څوک دی دغه ځای دی وښودو نورو ځوانانو سره هم دلته څو خبرې کوو ځوانه سلام وعلیکم سلام ته خو داسې مروار وې لوړ یې والله حسین کوي روژه دی که نه مزدګرای دی په ځاځي میدان کې مې اول بمینی کاس لکه چې دا تخې ته سپی دوید نوم دی نام صحیح الله همدرد رجا سره تیریږي ولا ښه دی نورماله دی الحمدلله دلته هره ورځ اسمان ورځ وي که نن نه دا خو پرون اورېز و باران و نن چې دی نن لږ چې باران نشم څومره رژا ده نن فکر کوم 11 وي 11 ایسوبې نیواله ده شفیق زاید هر مخکې شي ته هر مخکې شهرزاد وړو شي جوړ په خیر شفیق زازیا د کوم خپل دا نه د کوم دی ملګری ده اې دا خو نو ته وایې څرې دې کاروبارونه ځاځي کاروبارونه ولا خدي بس گزاره کی دلته ځوانان په څه مصروف دي ځوانان خندا شخصي کورونه دي څوک دکانونه څوک موټر چلوي څوک یو پر څوک بل شخصي کورونه ته خپل مصروفیت شه ده زما خو مخته چې مصروفیت په جمهوریت کې سندرغاړی یم نه خو چې اوس نشته داسې مصروفیت ډېر هنرمند دی هنرمند د غیزې بالکل اوسېږي دلته بالکل سجاده د اوس حالات کې د کاروبار لګ داسې شو ته پورتي دا کاروبار اوس نشته لګ شو ته پورتي او کومې داسې زمزمه یا سندرې دي چې کړې وي چې لږې مشهورې وي چې مشهورې وي موږ ته وښایې زمزمه به ته وکړم وایې که کوی کوی او زما د غریبې پوښتنه نه کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي ملګري زما د غریبې پوښتنه نه کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي ملګري پوهېږي چې غربت نیولی سوال به راته وکي پوهېږي چې غربت نیولی سوال به راته وکي ونه زنګ نه یو میسیج یوه دقیقه کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي ملګري شفیق زازي خپله بېننګي کړه څرګنده شفیق زازي خپله بېننګي کړه څرګنده
نه مینه محبت زما سره کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي ملګري ګرځېږم بېروزګاره اوس مې څه کوي چک چک وګه ورته ډېره دوستانو د شفیق زازي زمزمه ډېره په زړه پورې وه ډېر خوند یې وکړ ستاره د زړه خبرې پکې وکړې زړه خبرې کې وکړې بل سخت بارون یار ونیو بله خبره دا ده چې بارون هم ده او د زازي صاحب خبره د ډېرو ملګرو د زړونو خبره ده خو شفیق جانه ماته یو څو بیتونه رایاد شول وایي سختو حالاتو راته وښودل اکثر ملګري ځینې د شګو ورخ او ځینې لکه غر ملګري د بېوسۍ او بېکسۍ د انتها په حد کې ماته راپاتې شول د ګوتو په شمار نر ملګري ملګري زه خو دې تر څنګ یم هېڅ غم مه کوه دغه خبره وه په خوله زما د هر ملګري او هله به پوه شي چې په شاتو کې زهر راکړل چې پښې در ماتې کړې او غوڅ دې کړې وزر ملګري ډېر ښکلی د شفیق زمزمه بیا هم وایم چې ډېره په زړه پورې وه ډېره وي که داسې دوکه شوي وي که نه په کوم وخت کې چې مثال موږ وخت و دوران و یو وخت کې یو ملګري زیات و که نه نن سبا تاسو ته اکثره پاته لګېږي چې سړی د کور وي بیا مثال ملګري انډیوالون ډېر د شفیق زازي نه زه یوه پوښتنه کوم سجاده داسې کوم پروګرام کې شوي دي چې داسې ټوټ ډزونه شوي وي چې ما ډکړي به وي ډېر ویلې نه داسې ډېر داسې شوي دي موږ سره مثال داسې چاودنې شوي دي په پروګرامونو کې که نه چې ډېر خلک به یې منځه لوړل اوس خپله په څه شونې مصروف یو اوس وخت کې اوس خو موټر چلوم ښه ډېر ښه یعنې ګزاره په کېږي کاروبار ښه بس دومره ګزاره دی کولی سره دا د میدان به زور سره میدان خو والا ښه سور کې دی که نه داسې شګاره ورېږي دوستانو باران ورېږي ځوانه ته څه شی وایې بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په کلیو کې نغښتې وای یو باید در سره مهرباني او چا چې زمونږ په سڼیو برید پورې خندا کړې ده او ښه احترام او درناوی به مو دغه خلک کړي او مونږه بدنام نه وو بدنام چې کړو چا وخت به راشي قسم په خدای چې سپینوی به مو دغه خلک کړي واه چک چک ورته وکړه ډېر علي مو چې که هغه بیت یایې چې هغوی ته وایې چې خوړلې روژې بیا ونیسي چا چې زموږ په جدایۍ باندې اختر کړی مننه دوستانو زازي میدان ولسوالي ده نرم باران ورېږي او په بارانه کې دا کمال وي له یاده وتې خلک بیا در یادوي نه د حجرې ور کې په ژړا شوم باران ورېږي یاران لرې تللي دي نه ستاره نو مو داسې زړه و چې په زازي میدان کې به مختلفو دکانونو نیا ګرځو او مختلف کاروباریون به غږوو دې سره په سان کې به یو ښکلی تصویر یا داسې د ښکلې ورځې تصویر به له لیدونکو سره او په خاص ډول د زازي میدان د هغو ملګرو دوستانو سره چې ما ته یې کمنټونه کړي دي میسیجونه یې راته کول هغوی سره به شریکو خو بس خبره داسې شوه چې باران خپرونه هم خوندوره کړه او هم یې لږه کمرنګه کړه کمه یې کړه بارونو سجاده بارونو بیا ډېر خوند وکړلو د بارون برنامې به ډېر خوند کړی باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم بارون په اړه چاته ټپه یو دو څوک ارڅه اروشه څه نومېږي ګرانه د بارون ورېږي بارون په اړه ټپه وایه دا مې ته ووایي نه درې ځه لږ دا غځې کې درېږو دا غځې کې باید زه ودرېږم دلته او نو اوس نو ملګري ارتلای شي که نه څه نومېږي ته نه نومېږي بیخي نه نومېږي څوک موچ کوي چې زه نه نومېږم شیرین ولی تیلو والا دا هغې تو ده هغې زه نه غږېږه لکه چې نفر یې روغلو ستاره خدا د دا غږ یې چا وکړو داسې جګ غږونه تازه پم جوړ شوه ده ډېره ګزاره سره کې چې در لیکل څوک په ونه ای چا ده ای تو د هرسر مخکې شه اروش خپل کاسې وکړه آفرین مشره جوړ په خیر مننه کوم ډېر ښکلی او ډېر داسې په عصري ډیزاین په ډېر ښکلي ماډرن شکل سره جوړ شوی دی دا غځې خیر اوسې سجاد صاحب تاسو نه مننه چې د خوست نه د زمیدان د ولسونو لپاره راغلي یې دلته د زمیدان ولسوالۍ ولسونو سره د زړه خواله کوئ په دغې رژې کې نو مننه باید تاسو نه وشي خیر اوسې مننه خیر اوسې دا تاسو خپله جوړ کړی ده که نه ته دلته وظیفه لرې نه زه خو دلته منشي یم ورسره منشي یې دې به کورونه ځین چې لږ پوت یاوي دی نو بالکل کورونه یې پاتې دي انشاءالله کار پر روان دی کار به نه پکېږي دا چې مرکزي پام دی انشاءالله
د جوړښت لپاره یې نوره کورونه هم سره راوړل. دو رشا سره دو الحمدلله بیخي ښه ده. ستاره ته داسې معلومه کې زنه نه چې ته خپل عدالت اوسې نه سوړه میشینه ځکه په ګډ سوړه ده جار شه مننه چې ستار موږ په ویډیوانو کې لیدلی و همداسې اوس خوشحال شولو مخ هغه د خبرې سره کوو خیر اوسې بارون اورېږي د بارون په اړه یو بیت یا ټپه ووایه نو وبخه والا چې نشم کولی. خیر کتل همده شوې د جمو تاوان به زه درکړم ته خو د باران په شپه مزه د مینې وګوره جان شم خیر اوسې. یو چکچک خو دې باید کړی وکړه ژوندي اوسې. ښه دوستانو زه میدان ولسوالۍ کې زموږ خپرونه همدومره وه چې تاسې را سره ولیدله ومه اورېدل داسې په شړک باران ورېږي داسې په شړک بیخي تیز خو بارون ډېر خوند کوي او دغه ټک ټک هم خوند کوي. نو خپرونه همدلته پای ته رسوو دغو ملګرو سره او د دغې سیمې له اوسېدونکو سره بیا هم ژمنه ده چې بیا به هم راځو او دلته به یو بله خپرونه هم جوړو خو هغه به بیا له روژې وروسته وي روژې نه وروسته د پسرلي په موسمونو کې سپرلي موسم کې دا خو یوه سرسبزه سخا ده باید دا کې روغې برنامې مو بېشکه بېشکه. نو اوس لپاره ما ساجاد شاه ستار جان په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ.